السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما محترم عزتمندو، چې کله هم موږ د شعبان د میاشتې سپوږمۍ ووینو یا موږ ته څوک خبر راکړي او یا پته موږ ته ولګي چې راختلې ده، نو موږ له پکار دي چې یو طرف ته کینو او دا دعا موږ ځان سره ووایو. دا ټول نیکان صالحین او مؤمنان ځان سره وایي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام به هم ویله. نو دینه دا معلومیږي چې د رمضان مبارک میاشت تیاری شروع شوه. دا هغه میاشت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي دا میاشت د رجب او د رمضان ترمنځ ده. ډیر خلک ترېنه غافله وي، حالن کې هم په دې میاشته کې اعمال د الله حضور ته پورته کیږي. ګرانو محترمو، کله چې د شعبان سپوږمۍ موږ ووینو یا څوک خبر راکړي، نو دا مبارکه دعا ضرور ووایئ: اللهم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان. اے الله موږ ته په شعبان کې برکت راواچوه او موږ تر رمضان پورې په خیر سره ورسوه. په دې دعا کې موږ د الله نه دوه لوی نعمتونه غواړو، یعنی ایمان مضبوط شي، د ګناهونو نه ځان وساتو، د عبادت شوق پیدا شي، د زړونو اصلاح وشي. هر څوک رمضان نشي لیدلی. ډیر خلک په شعبان کې وي خو رمضان ته نه وي رسیدلی. رمضان ته رسیدل هم د الله خاص فضل غواړي. نو دا دعا څو ځلې ویل پکار دي. ګرانو، کله چې سپوږمۍ ووینو نو لږ تر لږه 3 ځل کم از کم ویل پکار دي، او که وي نو 2 ځل ځان سره ووایئ، او که ډیر دي شوق وي نو 11 ځلې ویل پکار دي. دا دعا په یقین، توجه او اخلاص سره ووایئ، او دغه دعا سره دا نیت هم وکړئ: اے الله موږ رمضان د عبادت قابل وګرځوه، زموږ زړونه پاک کا، موږ ته رښتیا د توبې توفیق راکړه او زموږ ژوند خیر او برکت پکې واچوه. ګرانو محترمو، یوازې دعا کافي نه ده، عمل هم ضروري دی. د نن نه د مونځ پابندي شروع کړئ، دروغ، غیبت او بدنظري پرېږدئ، زړونه صفا کړئ. که چا سره خفه یئ نو معافي کړئ د الله رضا لپاره. شعبان موږ ته دا درس راکوي. رمضان ناڅاپه نه راځي، رمضان له تیاری غواړي. بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایلی دي چې ما پیغمبر علیه الصلاة والسلام په شعبان کې د ټولو نه زیات روژه نیونکي لیدلی دی. دا میاشت د عبادت، مشق، د نفس تربیت او د رمضان دپاره تیاری دی. زما محترمو، کله چې شعبان سپوږمۍ ووینئ، یوازې اسمان مه ګورئ، خپل اعمال هم وګورئ او دا دعا خپل ژوند برخه او حصه وګرځوئ. الله دې موږ ته د شعبان قدر او د رمضان پورې خیر سره رسیدل نصیب کړي. د موږ خپل اعمال چې دی دا جج کړو او وی ګورو چې څومره کمیانې موږ په دې کال کې کړي دي. د شعبان نه یو نوې تیاری شروع کړو او په نوي عزم سره عبادت په شوق سره شروع کو. د رمضان چې څومره عبادات دي هغې نه موږ برپور فایده اوچته کو، ځان له ذخیره جمع کو. نو موږ به څه ګټه وکړو، او کوم دارنګ نه وي نو موږ به دغه شانته کې د رمضان نه هم په نقصان سره تیر شو. الله دې نه کړي چې موږ د دنیا نه په نقصان سره لاړ شو، بلکې موږ آخرت له ځان له څه تیاری وکړو. او هم دقه اوس وخت دی او ډېرې قیمتي ورځې دي چې زموږ اعمال پورته کېږي. نو موږ د هغې نه مخکې ځان پاک کړی او اراده مضبوطه وي. نو الله دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي چې موږ رمضان له مکمل تیاری وکړو.